سلام او درنښت د سکون راډیو درنو اورېدونکو او د سوشل میډیا د برخې کتونکو ستړي مسئ شاعرانه بانډار خپرونې ته مو هرکلی. درنو اورېدونکو او لیدونکو شاعرانه بانډار خپرونه کې موږ بېلابېل شاعران، لیکوالان او ادبپال راډاوت کوو. د هغوی پر ژوند، ادبي هڅو او لاسته راوړنو ورسره څو شېبې غږېږو. د نن خپرونه کې بیا هم راسره شاعر محمد رفیع نیکمل صاحب شتون لري. هیله ده خپرونه تر وروستۍ شېبو واورئ او په مینه یې وګورئ. ښاغلی نیکمل تاسو ته هرکلی. مننه. زما هم سلامونه قبول کړئ. هیله ده مې چې ښه باست او د سوشل میډیا ټول لیدونکو او اورېدونکو ته نیکمل سلامونه وړاندې کوم. کور مو ودان ښاغلی نیکمل صاحب چې زموږ دعوت مو قبول کړ او خپرونې ته حاضر سولاست. محمد رفیع نیکمل که وپوښتو څوک دی، چیرې زېږېدلی او څومره زده کړې یې ترسره کړي؟ نو د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ د خلاجه سیمې اوسېدونکی یم. د شپږم ټولګي پورې هلته زده کړې کړي. د هغه څخه وروسته بیا هلمند لښکرګاه ښار کې زده کړې ترسره کړي. ښه، ډېر ښه. او زده کړې اوس فعلا دوام لري؟ فعلا دوام لري. پوهنتون. ډېر ښه، ډېر ښه. شعر لیکلو ته مو ولې مخه کړې؟ شعر د کوچنیوالي څخه شوق او علاقه ورسره نو په دې خاطر مې چلو. مننه. غزل اورو خپرونه دې پیل کړي. وی نن که ته سبا بل دی محترمه، ای باچا لنډ دی محل دی محترمه. ته یې ولوله چې څه پکښې پراته دي، په دالي کې یو غزل دی محترمه. اجازه راکړه ساقي چې در نظمه، تر جانانه ډېر مزل دی محترمه. او نه پوهېږم چې د عشق لار کې به څه وي، زما قدم باندې اول دی محترمه. دا چې زه یې جاروم دا ستا تر مینې، پروا مه کړه ژوند مې خپل دی محترمه. پروا مه کړه ژوند مې خپل دی محترمه. او رنګارنګ ګلونه نه ګرځوم لاس کې، صرف مې خوښ یا رسول ګل دی محترمه. او ستا دیدن غواړي راغلی یو رنځور دی، ای اشنا نوم یې نیکمل دی محترمه. ای اشنا نوم یې نیکمل دی محترمه. ډېر ښایسته ښاغلی نیکمل صاحب. که وپوښتو څومره موده کېږي چې ښاغلی نیکمل شعر لیکي او څومره شعرونه مو لیکلي، تعداد یې څومره دی؟ تعداد یې دغه 300 تر 300 پورې رسېږي او موده نو د هغه 6 کاله 15 کاله دونه وخت کېږي. ټول مو غزل شعرونه لیکلي؟ ټول غزل شعرونه. ښه، ډېر ښه. ښاغلی نیکمل صاحب، د دې تر څنګ چې شاعري کوئ د نثر په برخه کې مو هم کار کړی؟ د نثر په څه نه څه کار مو پکښې کړی دی، خو ډېر. او دغه 300 350 شعرونه یې دونه چې مو کړل ټول په غزل فورم کې دي که نور فورمونه؟ یا نور فورمونه هم لکه نثر د نظم ده او داسې ستا یاد کړه. او دې ته ورته نور. ډېر ښایسته. مننه نیکمل صاحب. بیا هم غزل اورو. وی همیشه یادوم نوم د یو چا، پټ په زړه کې یې ساتم نوم د یو چا. د څلور حروفو جوړ دی ډېر ښایسته دی، په جانان یې پېژنم نوم د یو چا. د اخلاقو سیالي نسته په جهان کې، لکه لمر ژوند ته ملهم نوم د یو چا. او عاشقان یې د حساب څخه وتلي، هر عاشق ته د همدم نوم د یو چا. او په نامه یې تېره ولاړه له جهانه، و دنیا ته صبح دم نوم د یو چا. د ګرانښت د خدای سلام باندې ویلی، کلمه کې ته لولم نوم د یو چا. ته نیکمل ترېنه قربان کې ذوالجلاله، پر تندي ورته لیکم نوم د یو چا. ډېر ښایسته. پر تندي نوم ورته لیکم نوم د یو چا. ډېر ښایسته. نیکمل صاحب، هلمند کې شاعران لرو او همدا ډول د هېواد په سطحه، د هېواد په سطحه که وپوښتو او ورپسې هلمند ته راشو، د خوښ شاعر څوک دی؟ نو د خوښې شاعران خو اول د واره ټوله دي، د هېواد په سطحه بیا د هلمند په سطحه. ما خو پیغلا هغه شعر ډېر ښه خوښېږي که د هر چا وي چې یو هدف پکښې کې یو څه پکښې کې نغښتی وي. یادونه مو ونه کړل څوک د خوښې؟ نو د هېواد په سطحه چې ټول هغه عبدالرحمن بابا دی، ښایسته شعرونه دغه امان بابا دغه شعرونه دي. او په هلمند کې په خاصتا لکه ته چې بهار صاحب دی او داسې نور بېلابېل شاعران شته. کاش دا پوښتنه مې نه وای کړې، ځکه موږ هم پکښې یاد کړلو. ډېره مننه. ښاغلی نیکمل صاحب، د مشاعرو کې به حتما ګډون کوئ، مشاعرې ته به ورځئ. د مشاعرو جوړښت، د مشاعرو راغونډېدل، د شاعرانو مشاعرو کې ګډون د یو نوي شاعر لپاره، د هغه د مخته تګ لپاره، پرمختګ لپاره څومره مهم دی؟ د نوي شاعر لپاره دا ډېره مهمه ده چې په مشاعرو کې په داسې مجلسو کې ګډون وکړي چې هغه د ده لپاره ډېره ګټه کوي. د ده دپاره مثال کوم شعرونه چې خلک څنګه شعرونه د هغو څخه دی مطلب اخلي، مثال څنګه وکړم څنګه شاعران د هغو څخه دی لاره او طریقه زده کولی شي. ډېر ښه. شاعران باید کوښښ وکړي په خپلو شعرونو کې، غزلونو کې، نظمونو کې څه ډول موضوعاتو ته ځای ورکړي تر څو دی د یو ښه شاعر په نوم په ټولنه کې یاد شي؟
دی باید چې داسې موضوعات چې مثال د ټولنې کړه وړه چې دی هغه کړه چې په ټولنه کې مثال ناوړه دي هغه هم دی پکښې راونغاړي هغه څه چې ټولنه سوکالي ته بیا هم پکښې راونغاړي نو په دې سره دی کولی شي چې پرمختګ وکړي. مننه. بیا هم غزل او خپرونې شوي وایي د ژوندونو سره خوږې کله ناکله د وختو سره ترخې کله ناکله او چې د خپل یار تر څنګ کښېنم خوشحالېږم د جانان سره ټپې کله ناکله د جانان سره ټپې کله ناکله او چې تنها سم د جانان غمونه راسي د خفګان سره نشې کله ناکله چې لیکونه دي جانانه زه راواخلم ستا د لیک سره پیدې کله ناکله اوس بوډا یمه جانانه ځکه ژاړم اوس بوډا یم جانانه ځکه ژاړم چې واورم د ژوند کیسې کله ناکله او مات زړګی مې ترازو دی د غمونو په تلمه اندېښنې کله ناکله او ټوله ژوند په خوشحالیو نه تېرېږي زه کوم د غم نارې کله ناکله د نیکمل څخه د مینې لاره ورکه د هر چا سکړي کیلې کله ناکله. نیکمل صاحب د شعر و شاعري په برخه کې ځانګړی استاد لرئ؟ ځانګړی استاد که زه یاد کړم لومړنی استاد چې هغه مې خپل پلار جان دی چې دې برخې ته یې ډېر هڅولی یم او ډېر تشویق یې راته راکړی. څومره مهمه ده چې یو شاعر د شاعرۍ ډګر ته راځي دې برخې ته راځي تر څو خپل غزلونه یا اشعار د یو کرکټونکي لپاره یا یو کرکټنې ته وړاندې کړي کرکټونکي ته یې وړاندې کړي تر څو هغه خامۍ چې د په الفاظو کې راغلي وي د په شعرونو کې راغلي وي د په اشعارو کې راغلي وي هغه اصلاح شي. ډېره مهمه ده شاعر ته چې مثال بل چا پر کرکټنه باندې وکړي چې مثال دا څنګه ځای دی څنګه چې د سر نه پر حاضر به چې بل چا ته وړاندې کړي چا کرکټنه ځکه چې هغه به د استاد په دې ته وکړي دی به چې بل چا ته وړاندې کړي چا کرکټنه باندې وکړي نو د لپاره ډېره ګټه. ډېره زیاته مننه. ښاغلی نیکمل وروستی غزل درڅخه اورو بیا مخه کوو. وایي نشې کوي رقم اشنا خطا وتلی باچا خاندي په زور خو باچا خطا وتلی ولس ژاړي وطنه ټول حالات خراب دي ژړا یې ګټه نه کړي ولس ستا خطا وتلی او بزرګ زموږ د کلي پر یو چا د مین سوی جامونه څکي توبه نسته ملا خطا وتلی او وړانده ملنګ د هره ورځ د یار کوڅه ورښیم یوازې خوتلی نسي ملنګ بیا خطا وتلی جامونه نشه نه لري که زه نه نشه کېږم په جام که زړه نشه سو بې معنا خطا وتلی او ریبار راته ویله چې جانان دې لیونی دی شراب غواړي څه وکم فکر زما خطا وتلی او نیکمل نن خبر سوم په رښتیا بختور نه یم ځان خان که غریب هر ځای خامخا خطا وتلی خامخا خطا وتلی. ډېرې زیاته مننه ښاغلی نیکمل. مننه ستاسو هم ډېره زیاته مننه چې ما ته په ښایسته خپرونه کې وخت راکړئ. د سکون راډیو درنو اورېدونکو او د سوشل میډیا درنو کتونکو نننۍ شاعرانه بانډار همدومره